بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 21 د می کال 2026 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال موضوعات دي او ټول ډیر مهم ټکي مې راټول کړي دي چې ممکنه ده تاسو یې په نورو خبرونو رسنیو کې کم واورئ یا ویې نه اورئ. دا ډیر مهم دي او دا ډیر زیاتې د هغې موضوعاتو سره مربوط دي چې ما مخکې په دې باندې یا تبصره کړې ده یا پیشبیني مې کړې ده یا مې اشاره ورکړې ده. نن هغې باندې راځو چې بعضې پیسه په حقیقت بدلیږي. همدارنګې په پاکستان کې یعنې د خیبر پښتونخوا هغه اړه په ډیورند د کرښې هغه اړه د پاکستان پوځ او د مجاهدینو ترمنځ د جړپونو راپورونه هم شته دي، هغې ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. د ورځنی راپور د جبهاتو د 19 تاریخ نو نشر شوی چې هغه لاسته راشي انشاءالله ستاسو حضور ته به ضرور وړاندې کړم. د نن خبر ما دپاره ډېر زیات مهم چې دی او زه غواړم په اوله کې په هغه شروع وکم. هغه دا دی چې څرنګه چې تاسو زما د برنامو شاهدان هستئ، ما په یو موضوع باندې ډېر زیات دغه ټینګار کوه چې که چېرته خیبر پښتونخوا پارلمان او دې کې ما تاسو ویلي مو چې ما د بعضې خپل دوستانو په ذریعه باندې دا پیام استولی یم دی هلته چې وزیر اعلی دا کار کولی شي که چېرته وغواړي چې خپل پارلمان یعنې ایالتي پارلمان ته لاړ شي او هغې ځینه دا یو ریزولوشن یو قرارداد پاس کړي چې د فدرالي سیستم په مطابقت دا یو قانوني اقدام دی او نړیوال هم هغه تاییدوي او د ده مخه څوک نیوی نشي او دا په نړۍ کې ډېر زیات شوي دي چې کله پارلمان خپل تصمیم ونیسي خلک د هغې احترام کوي او هغه دا دی چې که خیبر پښتونخوا پارلمان دا تصمیم ونیسي چې موږ نور د مرکزي حکومت سره نه ځو جدا کیږو نو د ده مخه بیا هیڅوک نشي نیولی او نړیوال قوانین هم دا تاییدوي چې یو فدرالي سیستم کې که یو ایالت نه ځي د خپل مرکزي حکومت سره هغه جدا کیدی شي. د خوشخبرۍ خبره دا ده چې بالاخره همدا خبره نن د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د سهیل افریدي له خولې هم ووتله. هغې ویلې چې موږ بار مرکزي حکومت ته د مسایلو د حل د مذاکراتو له لارې پیشنهاد کوو، ورته وایو چې د زور او د جبر د لارې نه کار نه اخلي او دا نو دوی زمونږ خبرې ته غوږ نه ږدي، د زور او د جبر نه کار اخلي او د ده په اساس باندې ویلي چې ممکنه ده که بالاخره موږ سره د سولې او مذاکرې لاره ونه نیول شي د خیبر پښتونخوا کابینه او پارلمان دې ته به مجبور شي چې خپل ځان د مرکزي حکومت نه جلا کړي. دا یې میډیا کې ویلې، علني ویلې او ډېر په واضح توګه یې ویلې. دا وړوکې خبره نه ده، دا ډېر لویه موضوع ده، دا ډېر لویه اغیزه لري او دا خبر ده چې ما غوښته چې دوی دا وکړي او دې باندې دوی اقدام هم کولی شي. بالکل په دې باندې دوی دا کولی شي که دوی خپل پارلمان ته لاړ شي او ریزولوشن پاس کړي او اعلان وکړي چې موږ د مرکزي حکومت سره نه پاتې کیږو، نو مرکزي حکومت هیڅ هم نشي کولی. درسته دی چې هغې به یو یرغل وکړي نظامي، دا ده چې په هغه صورت کې بیا نړیوال هم د دوی تر څنګ ودرېږي او ملي قیام هم ممکنه ده چې بیا د نظام د پنجاب مخه ونیسي. نو دا یو لوی خبر و، ځکه مې په سر کې راواخیسته، تاسو سره مې دا شریک. دویم خبر زما دا دی چې څرنګه تاسو ته دا تېرو 2-3 ورځو کې ما ویلي و چې محسن نقوي په ایران کې و، 3 ورځې یې تېرې کړلې، د هغلته د ډاکټر پزشکیان سره ولیدل، یعنې رئیس جمهور سره، همدارنګې باقر قالیباف سره یې ولیدل، همدارنګې د وزیر بهرنۍ چارو وزیر د سید عباس عراقچي سره یې ولیدل او د نورو ډېر لوی شخصیتونو سره د خبرې اترې وکړلې او بیا یو 14 ماده‌یي مسوده درته وسپارل شوه، راغی پاکستان ته او هغه یې امریکې ته ولېږله. حتما د پردې شاته د باندې خبرې شوي دي او بیرته د دې مسوده باندې دغه وشو، سره راټول شول، بیرته تهران ته لاړو. دا خبر چې تاسو در کوم د العربیه انګلیسي بخش باندې دوی دا دغه کړی دی، نشر کړی دی او دا خبرې تایید کړی دی چې محسن نقوي بیرته تهران ته تللی دی او متوقع دا ده چې ممکن دی یو
داسې یو مسودې په جوړولو ته نتیجې ته ورسیږي چې هم ایران ته او هم امریکې ته د منلو وړ وي. ویل کېږي چې سبا به یعنې د نن ورځې عاصم منیر به تهران ته ځي او هلته به د دې مسودې اعلان به کېږي او د هغې نه بعد به بیا مذاکرات به د لوی اختر نه پس چې کوم لوی اختر را روان دی، فکر کوم چې یکشنبې په ورځ به لوی اختر وي، نو بیا به دا ناسته په اسلام آباد کې د لوی اختر نه پس کېږي. ځکه چې لوی اختر چې که یکشنبې شي نو دوشنبې سې شنبې دا 3 ورځې خو به اختر شي، نو چهارشنبې یا پنجشنبې به دوی وایي چې دوی به اسلام آباد کې سره راټول شي. خو که دغه مسوده دوی سبا فاینل کړه او اعلان یې وکړه، د دې اساس باندې دوی به بیا خپل هغه موقف ګیري وکړي. دریم خبر دا دی چې د اسرائیلو د نظامی استخبارات دا اطلاع ورکوي چې دوی یو راپور ترلاسه کړی دی او هغه راپور دا دی چې د CIA د خپل مشر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته یو اطلاع ورکړې ده. هغه دا ده چې ګویا ایران د هوایي دفاع دومره قوي شوې ده چې هغه سوپرمسي یا برترۍ چې دغې درلوده امریکا او اسرائیل د ایران پر فضا، هغه نور ممکنه نه ده. که دوی ځي نو د دوی تیارې به خطر کې دا به وهل کېږي. هغه وایي چې د GHQ-9 میزایلونه چې د دفاع هوا هغه هم لګولي دي په نامه د 303 باور په نامه یو میزایل دی چې دفاع هوا دی چې ویل کېږي د S-300 د روسي نه او S-400 نه هم ډیر پیاوړي دي، دا هم لګولي دي. خپله S-300 او S-400 روسي هم لګولي دي. د طیارونه Su-35 او G-35 چینایي، دا دواړه ډیر مدرن او قوي طیارې دي. دا هم ترلاسه کړي دي چې دا په خپله د اسرائیلو د امریکا د جهازونو په دفاع لپاره به دغه کېږي او حتی کېدای شي پر اسرائیل د تعرض لپاره هم ترېنه کار واخیستل شي. نو دی وایي چې د دغې خبر په اساس باندې و چې ډونالد ټرمپ قدم شاته واخیسته او هغه برید پلان کړی چې دغه برید یې له منځه ویوړه او ویلې چې اوس برید نه کوو خبرو لپاره، او بهانه یې دا وکړله چې قطر او امارات او سعودي ویلي دي نو زه یو قدم شاته اخلم. دی دا وایي چې اصلي خبر دا راپور و چې دی ته ورکړل شوی و، ځکه دی ته ویل شوي چې که تاسو فضایي برتري او برلاسي ونه لرئ نو تاسو په ځمکې لارې نه هم څه نشئ کولی، نو دغه عملیات ستاسو ناکامیږي. نو ښه دا ده چې په شا لاړ شئ. همدارنګې په صورت د حمله کې تاسو ته معلومه ده چې ایران دا ګواښ کړی دی چې موږ به د هغې ټولو تدابیرو نه کار اخلو چې کوم یو زموږ په توانایي کې او ممکن که چېرته پر موږ برید وشي، نه تنها چې موږ د سیمې اقتصادي پانګونو ته به لویه صدمه رسو، موږ به نړیوال اقتصاد هم دومره خرابو چې ټول ملکونه د فشار لاندې راشي. د همده لپاره ویل کېږي چې روسیې او ایران په ګډه باندې کیوبا ته دفاعي سیستمونه ورکړي چې په هغې کې د بې پیلوټه د واړه جهازونه چې دي ډرون یعنې شاهد 106 ویل کېږي چې د ده نه یو 300 دانې کیوبا ته ورکړل شوي دي او کیوبا ته د نورو وسایلو د خبر هم شته دی چې روسیې ورکړي. که چېرته دلته برید کېږي هلته به کیوبا نه دغه برید به په کالیفورنیا باندې به کېږي، فلوریدا باندې به کېږي، همدارنګې په واشنګټن ډي سي باندې به کېږي. او دی دا دغه هم کوي ځکه چې امریکې هلته پلان جوړ کړی دی، دننه استخباراتو یې کار کړی دی او د راول کاسترو چې د فیدر کاسترو ورور دی 94 که 96 کاله عمر دی او فعلا رئیس جمهور دی کیوبا دی، د ده لمسی دی، د هغه سره امریکایانو معامله جوړه کړې ده او هغه په دې راضي شوی دی چې زما نیکه که یعنې وژنئ یا فرضاً لاس تړلی وړئ او اقتدار ماته تاویلیږي، نو دی حاضر شوی دی چې زما نیکه لرې کوي. او دی امریکایانو دا تصمیم نیولی چې د مادورو غوندې به دی راځي، د راول کاسترو به لاسونه به یې پرې تړي، همدا 96 کلن زوړ سړی دا به وړي لپاره دی چې امریکایانو ته وایي چې دا د موږ د کیوبا رئیس جمهور هم ونیوه او لاس تړلی هم راوسته او د ده لمسی به هلته کښېنوي. نو په دې بابت کې حتما
کیوبا حکومت ته به هم دا اطلاع چې داسې یو سازش روان دی، نو د دې امکانات ډېر شته دی چې د کیوبا به د خپل د دفاع لپاره د دغې ډرونو نه استفاده وکړي، ځکه خو یې قبول کړي دي او هلته یې منلي دي او ویل کېږي چې روسان نور هم مرسته به دوی سره کوي او هلته به خپل اسلحې او دا شیان به هلته رسوي. په همدې رنګې بل خبر دا دی چې څرنګې ما تاسو ته 2 ورځې وړاندې یو خبر درکړی چې اروپایي ټولنې ایران سره تماس نیولی دی، ورته یې ویلي دي چې موږ ستا شرایط منو او موږ حاضر یو چې کشتیګانو پیسې ورکو که تاسو زموږ د محصور شوي بندې شوي کشتیګانې د تنګی هرمز کې دننه هغه را خوشي کوي او لار ورته ورکوي. ویل کېږي چې دغه سلسله شروع شوې ده او دغه ملکونه خپل پیسې تحویلوي او کشتیګانې ورو ورو په وتو دي او د دې سیمې نه وځي. یعنې دې مطلب دا دی چې اروپایي ټولنې او د ایران ترمنځ مخفي معاهده شوې ده، د ایران ټول شرایط مني، یعنې ایران د حاکمیت د تنګي هرمز باندې اوس په قایمېدو دی، اروپایي چې ومني نور ملکونه یې مني او دوی پیسې ورکوي خپل کشتیګانې. یو ځلې دا کشتیګانې چې ویل کېږي په حدود 100,000 نه زیات کسان پکې دي او په زرګونو کشتیګانې دي، که دا د دې نه ووتلې خو د امریکې دا پلان بالکل ناکام ښکاري چې دی وایي چې هلته کشتیګانې بندې زه تنګي هرمز خلاصوم. نو هغه ټول ورته وایي تنګي هرمز خو خلاصه ده، هغه زموږ کشتیګانې راووتې ټولې راغلې، کوم کشتۍ هلته بنده نه ده. نو دا به د امریکې هغه پلان ناکامۍ سره مخ کړي، د دې باندې کار شروع شوی دی. همدارنګې د امریکې په سنا کې یعنې د مشرانو جرګې کې د رئیس جمهور د صلاحیت د کمولو لپاره یو مسوده وړاندې شوې ده. د دې مسودې مطلب دا دی چې که چېرته دا مسوده دلته دوی پاس کړله، په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې د دې لپاره چې رئیس جمهور په ایران کې دغه جنگ پای ته ورسوي او د عسکرو او زموږ د خلکو ژوند محفوظ شي، نو موږ باید د رئیس جمهور صلاحیتونه محدود کړو. نو دا مسوده چې ده سناتور ټیم کین د ورجینیا د ایالت سناتور وړاندې کړې ده. 50 په مقابل د 40 رای ورکړ شوي دي، باوجود د دې چې جمهوریت خواهان دلته په اکثریت کې دي او دموکراتان په اقلیت کې دي، خو بیا هم دلته جمهوریت د دموکراتانو دا رایه وړې ده او دې کې جمهوریت خواهانو هم رایه ورکړې ده او دا په دې رقم سره دا مسوده پاس شوې ده. اوس به دا خبره د امریکا کانګرس ته ځي، هلته هم د جمهوریت خواهانو اکثریت دی، دموکراتان اقلیت کې دي او ویل کېږي چې دا موضوع به هلته لاړ شي رایګیري لپاره. که چېرته کانګرس هم دا خبره تایید کړه، بیا د رئیس جمهور صلاحیتونه د ایران د جنگ په متعلق به محدود شي او د ده نه به دا وغوښتل شي چې رئیس جمهور نه تنها چې ایران باندې سره به جنگ نه کوي، بلکې د ایران نه به خپل د هغې سیمې نه خپل پوځ او دغه به راوباسي او دا جنگ به پای ته رسوي، ځکه چې د دوی په نظر سره دا جنگ بدون د کانګرس د اجازې نه شروع شوی دی، غیر مجوز دی، اجازه نه ده اخیستې، نو دا غیر قانوني جنگ باید بند کړلی شي. نو اما خبره ده چې دوی د قانوني اجازه ونه غوښتله، ما تاسو دا پیشبیني کړې وه که چېرته دوی دا دغه ونه کړي، قانوني اجازه ونه غواړي، خود به خود د پارلمان چې دی دا مجبوریږي چې قانوني اقدام وکړي. هغه اشاره چې ما تاسو کوله چې قانوني اقدام وکړي، دا قانوني اقدام دی چې مخه نیول کېږي د قانون په اساس چې ته دا کار نشي کولی او قانون پې پاس کېږي. نو دا همچنان ډېر مهم دی او د دې همدا خبرو چې ما په دې باندې تاسو ته مخکې پیشبیني کړې وه، نن دا هماغې خواته روانه ده دا خبر. زما بل خبر دا دی چې د اسرائیلو پارلمان هم یو بل په حالت د گردش کې دی، په ګرځېدو کې دی چې د هغې په اساس باندې ممکنه ده د اسرائیلو پارلمان منحل اعلان شي. که چېرته دغه پارلمان منحل اعلان شي، خود به خود د نتانیاهو حکومت ختمیږي او که دا حکومت ختمیږي، دوی مجبوره دي چې په انتخاباتو ته راشي. ګرچې د انتخابات د اکتوبر په میاشت کې متوقع دي، هغې دپاره ډېر میاشتې پاتې دي، خو ممکن که دغه بل اوس پاس شي او نتانیاهو دی لرې کړي، نو انتخابات به هم رامخکې شي. او بل دا دی چې ما دغه تېرو ورځو کې خپل په مرکو کې یو خبره کړې وه، که امریکا غواړي چې د ده جنجال نه ووځي او دا موضوع حل کړي، نو د ده بله لاره نشته چې نتانیاهو باید له قدرت نه یا لرې شي یا باید
د صحنې د نړۍ نه حذف شي. دغه حرکت ماته ښکاري چې هماغې خواته روان دی، ځکه چې دا بل اوس فعلاً هلته پارلمان کې وړاندې شوی دی. که دا هلته کامیاب شي او پارلمان منحل شي، خود به خود د نتنیاهو حکومت منحل کېږي، له منځه ځي او د دغې جنګ کې چې دا لګیا دی په حساب د پښتنو یو لفظ دی اړتې کوي، دغه اړتې به بندې شي. یعنې دغه مخنیوی چې کوي، مشکلات چې جوړوي، هلته صلح کېږي، میز باندې خبرې کېږي، دلته دا ډیسټې برید کوي، هر څه خرابوي. نو دغه ټول مشکلات نتنیاهو جوړ کړي دي. که نتنیاهو لرې شي، دا ستونزه به د امریکې او د نړۍ به حل شي او دلته به مسایل مخ په ښه بهبود باندې لاړ شي. نو دا یو بل خبر دی، ښه خبر دی، او په دې هکله زما پیشبیني وه او هغه الحمدلله دا ښه ثابته شوه او دا د خوشحالۍ ځای دی. همدارنګې پاکستان تاسو ته معلومه ده چې د سعودي سره نظامی تړون لري. اوس قطر او کویت هم دا وړاندیز کړی دی چې دوی ممکن د پاکستان سره نظامی تړونونه امضا کړي او د په حساب په دې نظامی پاکټ کې دوی سره ورننوځي. په عین حال کې همدارنګې سعودي دا اعلان کړی دی چې دوی په پاکستان کې یو د پټرولو د ریزرف ذخیره جوړوي چې 10 میلیونه بارلو ذخیره باید ولري چې په صورت د ضرورت کې د پاکستان ضرورتونه رفع کولی شي. او همدارنګې 7 میلیونه بارلو ذخیره به قطر دغه وبخښئ کویت به یې جوړوي او د دې باندې په حدود 10 میلیارده د سعودي مصرف راځي او 15 میلیارده د کویت مصرف راځي. او دوی ویلي چې دغه پانګونه دوی په پاکستان کې کوي تر څو هلته دوی ذخایر ولري او په صورت د جنګ دی کې دلته به د محفوظه ذخیره او هم به د پاکستان ضرورت رفع کېږي، هم که چېرته سیمه کې بځي کې ضرورت کېږي دوی د دې ځینه خپل دا تیل خرڅولی شي. او په عین حال کې قطر هم په دې دغه کې به د LNG لپاره هلته یو دغه کوي او LNG به د پاکستان دغه مایع ګیس چې دي هغه به ورکوي. نو دا قرارداد دلته هدف زه فکر کوم د دې تر شا نو لوی لوبې دي، دا چې دا واړه ممالک اوس پاکستان تشویقوي او دې سره دا معاهده امضا کوي. یو دلیل دا هم کېدی شي چې نړیوالو دلته د امریکا او لوی لوبې دلته دی چې که پاکستان دی غواړي چې په یو جنگ کې راننه باسي، که سعودي ته انکار وکړي نو قطر به رامخکې شي، که قطر ته انکار وکړي نو کویت به رامخکې شي. یو نه په یو دام کې به پاکستان منخلي، ځکه چې دا معاهدونه ټول نه وتی نه شي، هلته قرضونه هم دي، پیسې هم دي، نو دی به دا راکاږي. او هدف زه فکر کوم همدا دی چې پاکستان په دې معاهدو کې وتړي، بیا یې دې جنګ ته راکاږي او په نهایت کې پاکستان ووهل شي او ښه کلک وځپل شي. زما بل خبر دا دی چې د امریکې ایالات متحدې یو مقاماتو دا خبره کړې ده چې ځکه دوی دا ویلي چې موږ د ایران ټول دغه ختم کړي دي، ذخایر مو ختم کړي دي. اما دلته اوس د دې خبر نه زموږ خبر تاییدیږي چې ما په تاکید سره څو ځلې تاسو ویلي چې د ایران میزایل نه دي ختم شوي، ایران کافي میزایل لري، خپل دفاع دغه لري. دغه خبر اوس دغه د امریکا د مقاماتو لخوا نه هم تاییدیږي او هغه دا وایي چې موږ دا ادعا کوو چې موږ د ایران اتومي دستګاهګانې هم وهلي دي او دوی د میزایلونو اډې هم وهلي دي. دوی وایي چې موږ دغه اډې چې وهلې وي موږ دا د ځمکو لاندې په تل کې چې دا کوم یو دوی ګودامونه دي دوی دا دروازې موږ وهلې وي، دا موږ کېنولې وي، نو ټول سامان دننه روغ پاتې و. کوم خبر چې موږ کوو چې دا میزایلونه روغ دي، خراب نه دي، ایران کافي میزایل لري. او اوس دوی وایي چې دغه میزایلونو مخه خلاصه شوې ده او دا میزایلونه ټول د ایران په لاس کې دي او دوی به په دې جنګ کې ترې استفاده کوي. یعنی ایران اوس دوی خپله د اقرار کوي چې ایران کافي اسلحه لري او ایران اسلحه ختمه شوې نه ده. نو دلته دوی د خپل خبرې په خپله سره رد که او دی په حساب نفي که. زما بل خبر د نیویورک ټایمز نه دی چې دی هم دا خبر ورکړی دی چې نتنیاهو چې کوم پروګرام د ایران لپاره درلوده چې دا به ویل چې د ایران خامنه‌ای مشر دغه کېږي او نظام به دننه تغییر خوري. نن نیویورک ټایمز یو مضمون لیکلی دی چې د دوی چې په چا باندې کار کړی و او هلته خبره جوړه کړې وه، هغه کس محمود احمدی نژاد دی. او محمود احمدی نژاد دی غوښته
چې د خامنه‌ای د مرګ نه پس هلته چې نظام متزلزله شي، دا چې دوی ما پخپله په دې ډېر برنامې کړې وې او په دې ما تبصرې هم کړې وې، تاسو هم ویلي وو چې دوی دننه نظام نه یو څوک راوستل راغواړي چې نظام هم هماسې پاتې شي او د دوی سره معامله هم وشي او مخالفین ټول د منځه لاړ شي. خو په مونږه د احمدي نژاد نوم نه و اخیستی، مونږه پکې د نورو مشرانو نومونه اخیستي چې په اماخته کې هغه کلیپونه موجود دي چې تاسو ته ما ویلي چې ظریف کور کې نظربند شوی دی، روحاني کور کې نظربند شوی دی. په هماغه وخت کې احمدي نژاد هم نظربند کړلی شوی دی او دی ویل کېږي چې دغه وخت کې د دغه نظربندي ماتولو لپاره د کور شاوخوا چې دا راووځي او خلک رهبري کړي، دا اقدامات هم شوي دي. دا د دوی ادعا ده چې دوی وایي چې احمدي نژاد سره زموږ خبره، ممکن دا خبرې دوی غلطه واوسي، ممکن چې دا دوی دپاره کوي چې په منځ د ایران کې نفاق واچوي، دا هم امکانات شته دی. ممکن چې دغه سوچ نه اوسي. اوس دغه یو بل کلیپ دی روان دی د قالیباف په هکله چې دی دا د اسرائیلو د امریکې سړی دی او دا ټول پروګرام د تبلیغات هم کېدی شي چې د لپاره چې نفاق هلته واچي او د نفاق د لارې نه دا کړي، او حقیقت هم کېدی شي ځکه موږ هم دا خبر کوله چې دننه نظام نه دوی تغییر راولي، د بیرون نه راولي او دوی پخپله اوس دا وایي چې رضا پهلوي زموږ آپشن یا زموږ انتخاب نه و، زموږ انتخاب محمود احمدي نژاد او موږ هغه غوښته راولو. نو بنان دا خبر چې د پهلوي په هکله و دا درست نه و، غلط و. همدارنګې راځمه د خیبر پښتونخوا کې د عملیاتو متعلق راجا عادل د آیسای پخوانی غړی چې په اروپا کې اوسیږي او د نه ویلاګ کوي، هغه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې 71 پولیسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي. دا د کوم احصایه ده خپله یې ورکړې ده، خو تاسو ته معلومه ده زه روزمره تاسو ته وایم چې څومره کسان وژل کېږي، تعداد د دوی کافي زیات دی. همدارنګې په وزیرستان شمالي په شیوا سیمه کې پر پوځیانو باندې برید شوی دی، 11 پوځیان وژل شوي دي، 21 تنه د مجاهدینو ته تسلیم شوي دي. همدارنګې په بلوچستان کې د خلکو قیام مخ په لویېدو دی، ویل کېږي چې میلیوني تظاهرات او تحصنونه به شروع کېږي او دا په بلوچستان کې د هغې قتل عام په مقابل کې دي چې د پاکستان پوځ دا روا کړي دي، خلک ژوندي ورک کېږي، وړل کېږي او بیرته ځواب نه ورکول کېږي. بنان بلوڅ قوم به ټول راوځي او په سړکونو باندې به د دوی په مقابل کې ودرېږي. دا زما د نن ورځې نړیوال خبرونه او تبصرې چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړې، هیله ده دا برنامه سره وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم، وما علینا الا البلاغ.